راتلې نه وسیمه او وخت شو د باندې تا یوازې څنګه پیدم دادا دغه د راتلو پورې درته دلته ناست یم د وجود دا زخمونه خو به مو روغ شي خو دې زړې نور سره به موږ څه کوو زړه خو مې غواړي چې دا خلک په موږ کوم الزام لګوي چې همدغه کار ته په رښتیا وکړمه بابا تا ته کوم ځای نه راغلی په دې نیمه شپه نیمه شپه ستا په خیال دا نیمه شپه ده ځان په خود کا تا ته څه ګډې وډې وې زه په خود یم او ته وایې چې ځان په خود کا روټۍ خو به دې نه خوړلې که نه ما ستا انتظار کولو روټۍ تا انتظار کو تا تر اوسه روټۍ نه ده خوړلې مریم ته زما څومره خیال ساتې زما دپاره ته تر اوسه وږې ناست یې مریم ته زما خیال ساتې که نه زما په دې دومره لوی مال حال دې دومره لویه بنګله کې نور هېڅوک هم نشته ته او زه او دا کور نه رښتیا بنګله ډېره لویه ده او مونږ هیله بیله دوی یو مریم دا بنګله ډېره لویه ده زه دا بنګله ورکوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ام ټي وي ډېرو ګرانو ډېرو قدرمنو کتونکو د مینې او خلوص ټکې پېرزونې د دې مخلص راډخه ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا په خپل پروګرام مشالونو کې ستاسو په خدمت کې حاضر یو د یو نوي ستوري سره د یو نوي سټار سره د داسې سټار سره چې هغه زما هم ډېر زیات ارمان و چې یاره زه به دې سړي سره کله میلاوېږم او دا به چېرته زه ګورم ډېر ور سټایل دا کار دی ډېر بهترین کرکټر یې په ټلویزیون باندې کړي دي او ظاهره ده چې په ټلویزیون باندې یو سړی مطلب دومره کار وکړي د ټلویزیون نه سټارټ واخلي نو ټلویزیون خو مطلب دی یو کور دی یو سکول دی مطلب دې کې خلک زده کړه کوي اوس که زمونږ فلم دی زمونږ مطلب سیډي ده یا داسې سټیج شو هغه یو بل سایډ دی خو ټلویزیون چې کوم دی همدې کې به ته زده کړه کوې دغه اکټر دغه ستوری دغه فنکار دغه هنرمند پښتو ته راغی پښتو کې په دغه وخت کې به نور هم حقیقت خبره چې ډېر اکټران به یا به ډېر نه مختصر به خو بهرحال د ده پکې یو ځانګړی حیثیت دی د ده پکې ځان له یو مقام پیدا کړی دی مطلب دی که طارق جمال دی هغه په خپل یو سټایل دی که منظور خان دی هغه په خپل یو سټایل کې مشهور دی که ممتاز علي شاه باچا دی هغه به تاسو په خپله پېژنئ خو دا یو داسې سړی دی تاسو په خدای یقین وکړئ چې د بلکل او دا زما خوشقسمتي ده چې دا سړی زما ډېر زیات ارمان و چې زه به سره میلاوېږم نو هغه ورځ داسې یو ټایم و چې ما په پښتون ټلویزیون کې دا زما خوشقسمتي و چې دې سړي سره زه کېناستم ما ورسره خبرې اترې وکړې ما ورسره انټرویو وکړه او ما چې څنګه هغه ګڼم زما په خدای یقین تاسو وکړئ چې په ما باندې مه کوئ ځکه زه به ډېر ګنهګار یم زه به کله کله دروغ هم یم خو دا ورته حقیقت ویم چې څه زما مایند و څه زما ذهن کې وه دا سړی د هغې نه ډېر زیات خوب د هغې نه ډېر زیات ښکلی د هغې نه ډېر زیات ایماندار او یو ډېر د یو اداره انسان بلکل محمد توحید الله قریشي صاحب ما ته اوس ویل چې زما د نوم سره پی ټي وي ټي محمد کټ کړی دی خو محمد توحید الله قریشي داسې ده چې په نوم خو بیا ډېر کم خلک پېژني خو بای فیس چې کله هغه را مخامخ شي تاسو ټول به وایو چې وایي خدای پاکه ښه دا خو هغه فلانی دی دا خو هغه دلدار دی دا خو هغه فلانی دی ټیک ده که نه چې ګرانو کتونکو راځئ ستاسو د دې ملګري په منځ کې خیریتونه غواړم توحید الله قریشي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی توحید الله قریشي صاحب موږ خو ډېر کوشش وکړو چې تاسو به چېرته را پیدا کړو خو په پېښور حیدرآباد کې مو را پیدا کړې
او داسې ده چې ملګري به په تمه وي او بلکې تاسو به پېژندلي هم یې نو د ایم ټي وي دا ملګري ګوري چې یاره د خپل څه مختصر مونده کې انټروډکشن خپل تعارف وسره تعارف دا حساب چې زما نوم دی محمد عبدالله قریشي دا کوړه خټک د اوسېدونکي ښه دي دا کوړه خټک او ماشاءالله د سیپروشیره او د 1979 نه چې کله ما مکتب په ولاړه پېښور ته او دلته ما په کامس کالج کې ایډمیشن واخیست په فرسټ ایئر سي کامپ بیا مې نه تاسو دلته کورس وسلمه سوچ دا کول چې پېښور ته خو راغلې خو دلته داسې څه لکه پکار دی ورسره پاکه بیا ته خپل سټډي کې ورسره پاکشمني نه لري سوچ مې کولو یاره څه جاب به ما لپاره موجود ما یو هوټل کې as a receptionist job ښه دي ښه زه به د سارې لکه کالج ته تلم او غرمې به چې رالم نو بس دغه موږ به موږ ډوډۍ خوړله او له ویشو نو بیا به مې هاکي واخیستله ما به هاکي کوله ښه د هګۍ پلیر د هاکي پلیر ډېر ښه او ما لکه LWF کې کله هولډر واه ډېر زما اسټروټاف چې کله فرست ټایم په پېښور کې اسټروټاف ولیدلی و هغې باندې مونږ هغه وخت کې کې زه مونږ ماشاءالله هغې به بیا او جو څه ته کې زمونږ لکه هوټل ته نه به کوشش مې راوړم ما ته دا زه ډېر به مو کړم بیا به راغلم زما به د نایټ شفټ نو زما به د نایټ شفټ د 8 بجو نه شروع کېږي سهار د 2 بجو پورې نو سهار به څه شفټ خو به د شپې 12 شوې پورې به ناست چې څوک به نه راتلل نو ما ته کې روغې سیټینګ کې ځان ته کړ پرېږده وشو سهار به پاڅېدو لمانځل لمونځ به مو کړو فرش وشو نو اوس کالج ته به لاړو چې به لکه دا هوټلینګ ما ته داسې و چې زما د دوی خرچه زما د خوراک څښاک زما د اوسېدو هغه ټول هر څه په هوټل باندې باندې علاوه د هغې نه به ما ته 300 روپۍ د میاشتې تنخواه هم میلاړې ښه ډېره ده چې هغه 300 به ما په پوره میاشت کې نه شوه خرڅېدی به مې څه به مې کور خرڅېده او پیسې به مور له پیسې به مې ځان ته پرې کړې نو هغه وخت سټوډنټ ټیکټ په څلور آنې کې پاتې به موږ په ډبل ډیکر کې کېناستو بس داسې زما سټارټ پی ټي وي سره بیا شو زول سټیشن 1979 کې ورسره مې بیا پی ټي وي ته زه راتلم په ټول پوره یو پروګرام کې د جانجر شویل هغې پروډیوسر ښه جي په ټول پوره او جي نو هغه بس هغې سره زمونږ تعارف و زمونږ هغه رشتهدار نو هغه بس سټارټ ما ورسالم زه به هغې ته الله پاک وبخښي زمونږ پي ټي وي سي پروډیوسر و زمونږ استاد جي جي نو لکه هغې نه بیا مونږ زده کړه کوله زده کړه خو به کوو اوس هم کوو د بیا په دې عمر کې مونږ زده کړه کوو خو دا به کوو تر اخره پورې بالکل ډېر ښه عبدالله قریشي صاحب ستاسو خو ډېر دغه د سټارټ د زندګي ستاسو ډېره مزېداره تېره شوې ده ماشاءالله دا راته ووایي چې په پي ټي وي باندې کومه داسې یو ډرامه وه چې توحید الله قریشي لکه د ستوري په شان وکړه مې مخلصه ډرامې خو ډېرې زیاتې دي چې لکه کړي مې دي د شمېرې نه نیم خبر یوه ډرامه داسې وه چې هغې کې زه وایم چې که زه ځلېدلې منو کېدی شي چې ما یو ډرامه تلاش د هغې نوم نیټورک پلی وه شوه دلته لیکوله غلام محمد کاظم الله د لیکو نو هغه ډرامه داسې وه چې د هغې د وجې ما له کوم ځایونو نه لکه خطونه راغلي هغه زما به خطونه به نه د موبایل دور دی نو بس موبایل کې یا میسج کې یا څه وشي بهرحال اپریسیشن ما ته په هغه ډرامې باندې ډېر زیات ملو شو او هغه ما دپاره یو چیلنج و ځکه چې د هغې تقریبا 2 اپیسوډ د 50 منټو او د شپې لکه ټوله شپه ما ته ماسخوتن لمونځ وکړو نو سکرپټ ته کېناستو شوکت علي ما ته ووایي چې بچې دا خو ګوره ډېر غټ چیلنج دی دا به ته کوې ځکه چې دا موږ ایمرجنسي کې کوو نو ما ته سر ټیک ده خو د دې په ریکارډینګ کې لکه یو ورځ مو وایي ما ته نه سبا د دې شي کې ریکارډینګ دی او زه مې سر بیا تصویرونه فایند اوټ کړي چې هغه څه زیات وګورم وایي نه د سین 1 hour تر د سیکنډ اپیسوډ لاست سینه پورې یعنې د 50 منټو 100 minutes دغه ریکارډینګ دی او دا سیټس ما داسې لګولي دي چې دې کې دی اوس د دویم کیس د لومړي کیس دویم کیس دا سین دا ورته ټول ګورې زه اوس الله دې کړي مې ټیک شو الله دې مې سوال کوم ما ته نه شو کېناستم او ریډینګ مې شروع کړو کنسیل کوم ریډینګ مې شروع کنسیل کوم نو زه د سهار په بانګونو پوه شوم سهار بانګونه روان دي نو ما یې الله ما خو مهنت
محنت وکړو باقي کامیابي ستا په لاس کې ده او موږ مې وکړو او بیا تر اشراقه پورې هغه خپل اکسرسایز چې کوم زما د روټین دغه سپورټسمن هم یې وکړو صرف یو غنټې لوبې شوې زما 10 بجې ټي وي پېښور کې ریکارډ نو زه یو غنټه ویده شوم بیا راپاڅېدم فرېش وم راغلم هغه وخت دغه وخت مو ځواني مو لکه دومره همت مو چې راغلم ټي وي ته ورسېدم نو پوکام 10 بجې شوکتلي صاحب کمپیوټر راغلي بچي زما یو عادت دی نه مخلص چې زه کرکټر کله ماته پته لګي دا زما کرکټر دی نو زما کوشش چې زه په خپل پراپس کې د کور نه تیار لاړ شم ډېر زه ډېر زیات بلیف په دې نه کوم چې پفینګ وکړم دغه وکړم دا ضروري دي ځکه چې د کیمرې دپاره سکرین دپاره لایټ دا پفینګ دا انتهایي ضروري شی دی خو زه زما کوشش دی چې زه نور ډریس اپ شم او زه په ټایم چې ورغلم میسر زه راغلم او very well done کېنه چې سپون بل بیا ډایرکټ سټوډیو ته سیټ لګېدلي او موږ پر هغې پوزیشن حقیقت خبره دا ده چې ماته ډېر زیات او زه په خوشحاله یم ښه تلاش ډېر اردو ډراما اردو ډراما وه جی دا ده نیټورک ډراما او اردو ډراما جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو قریشي صاحب نه واورېدل چې دې ډراما وه تلاش او هغه څومره محنت باندې دا څه ګپ نه دی مطلب دا د خلکو دا خواري کړي دي نو دغه ځای ته خدای پاک رسولي او مقام یو ځای ورته خدای پاک ورکړی دی قریشي صاحب ډرامې خو تاسو په ټي وي باندې ډېرې زیاتې کړي دي بیا د پښتو یو ډراما وه هغه وخت کې بیا زموږ کلي کې خو هغه وخت کې بجلي نه وه خو بهرحال دغه ټایم کې راغلي وو چې کله تاسو ډراما کوله نور بچینارو نور بچینارونو دا د کشمیر په حق کې یو ډراما وه کشمیر دپاره جوړه کړې وه او په کشمیر کې مو جوړه کړې وه ښه دا ریکارډ کشمیر کې موږ هلته تللي مظفرآباد ته هلته تللي اوریجنل لوکیشن تاریخ کې را کړی او په هغې کې موږ سره لکه د پي ټي وي نه علاوه پاکستان آرمي انتهایي زیات دغه کړی او موږ فل فلیج دغه را کړی او زما خیال دی چې هغه کې مین کرکټر ستاسو او لکه هیرو هیرو پکې هیرو او هغې کې موږ به درې هیرو ښه لکه نو ته پکې تاسو یاد دا مین کرکټر پکې ستاسو جی څومره ډرامې تقریبا پی ټي وي باندې شوي ستاسو یاره پسې کړو دي نه پسې کړو زه چې چا نه تپوس وکړم چېرته ویلا قریشي صاحب یاره وایي اردو کې ډېرې ډرامې ما اردو هندکو پښتو درې واړې ژبو کې ښه ماشاءالله درې واړې ژبو کې کار کوم دا قریشي جی ځان سره ولیدي مونږ قریش لکه قریشي دا زمونږ کاسټ دی زمونږ چې کوم کرنیکو چې کوم هغه پیړۍ یادېږي ادای راغلي د دغه نه سعودي نه مایګریټ جی قریشي خاندان قریش بالکل او لکه شجره زمونږ چې د اخوندخیل قریشي اخوند وی بڑا لیکا تھا اور اخوند خیل یعنی بڑا لیکا قوم بالکل قریشي صاحب پی ټي وي کې خو ډېر زیات پروډوسران یو پروډوسر یا یو ډایرکټر داسې وي چې هغه یو سړي سره تعلق هم وي او په هغه باندې مهربان هم وي هغه له کار هم ورکړي هغه لفټ هم ورکړي کوم یو داسې پروډوسر و په پی ټي وي کې چې ستاسو ملګری هم دی او په تاسو ډېر زیات لاس هم پروت و یاره زما کیریر چې کوم زما د مین ګایډ لاین هغه د علمزیب عامر الله پاک علمزیب الله پاک دې وبخښي زموږ استاد او د هغې نه علاوه بیا ضیاء الرحمن صاحب فرمان الله جان مسعود احمد شاه پرټیکولرلی سپیشلي ځکه چې ما د هغه د سیریل پریکو په منځ کې زه تر سعودي عرب ته لاړم په دواړه ځله او بیا هم هغه مطلب دی چې لازمي او بیا هم کاسټ کړی ما بیا هم کاسټ کړی د هغه داسې پروجیکټ بنو چې پای کې زه یعنی یو ټایم مخلص داسې راغلی و چې ما به لکه اے بي سټوډیوز دي که نه یو کې د انکو سیټ دی بلکې د پښتو او د اردو سیټ دی نو ما به د یو سیټ نه راوتم په بل ته ورتلم په یو به راتلم په بل هغه وخت کې مطلب کار ډېر و که نه نو هغه وخت کې هیروز هم ډېر زیات و او ډېر ټف کمپټیشن او ډېر پیک ټایم و پېښور کې خو ډېر هیروګان وي ډېر ښکلي هیروګان جنګول و امیر فرید و دغه ټول هغه زما دی امیر فرید دا زما دی طارق جمال مانا تقریبا یو 10 کاله پس اپا 89 کې راغلی پس 89 کې راغلی بشارت مان ډېر پس راغلی جګړن مان ډېر پس راغلی
او ارشد حسین دا ټول باطن فاروق ها. زه چې کله هیرو راتلم نو باطن فاروقي به ماینه کول نو ما ته اکثر باطن وی یاره وستا ډرامه چې دلته بیګا زما خلکو ډېر تعریف کو خبره ډېره ده زه کوم پس خبره کوستا تعریف وشو کړه او ته خو ما چې ډېر ښه کړی ته هم خوشي لکه بالکل ما د غزو سټیشن نه کار شروع کړی چې کله بیا ځو د دې سټیشن نه فتاوه جی نو د دې رنګ نه دې نه کار شروع نو دا 82 83 نه واده تر 90 پورې دا ما په خپل ټول راځي په دې ځای ماشاءالله ډېر شکر چې الله په لاره رواني و چې دوی په پښتو په دې باندې ډېر کم خلکو یو ځای کار کړی ما کړی یا ما کړی یا ما نشي دا خبره صحیح یا ما نه کار اخیستی شي دا ډېر کم وته خبره وته وسه بالکل کم کار ډېر کړی قریشي صاحب کوم یو داسې څوک اکټر و لکه څوک راځي خامخا د هغه مخه د یو لاین پروت ډیره لکه تاسو چې زه د چا نه متاثر چا نه متاثر دی داسې څوک شته زه د نیم مخلص نه ډېر زیات متاثر یم که هغه په خپل کرکټر کې پوره انوالو وي او کوي صحیح زما څوک آیډیل نشته صحیح. زما هر هغه اکټر آیډیل دی چې هغه د خپل کرکټر سره ډېر انصاف انصاف کړی دی که هغه هر څوک چې دی هغه نه زه انسپایر شوی ډېر هغه انسپایر شوی باقاعده داسې څوک باقاعده نشته داسې څوک نشته لکه یو چې سړی اوس دلیپ کمار نه چې متاثر یم محمد علي نه متاثر یم نو ما خو تاسو ته ختمه کړه چې زما هر هغه اکټر خوښ چې هغه خپل چې هغه په خپل کرکټر کرکټر کې انوالو وي او هغه خپل کرکټر سره پوره انصاف کوي او قریشي فلم ته ولې نه راغلی یا که تی د فلم د علم نظر ډېر زیات بار د فلم د علم نه زه ډېر بار یم کنه دا یو وجه ده چې فلم زما ټیمپرمنټ نه دی ما څلور کاله په شوبیز کې په لاهور کې پیرلی په شوبیز کې کار کړی دی ٹھیک ده نو په څلورو کالو کې ما کم از کم څلور فلمونه وکړي شي کنه بالکل ما ته په فرض هم شي ٹھیک ده ما نه دي کړی ځکه چې هغه زمانه خوښېدو داسې چې زه د انجینر د لاسونو سم په پارک کې وي ورسره کړی بیا دې ورسره کړی بیا هغه زمانه هغه طرف ته څه خیال نه دی کړی نو زما غټ سکرین سره شوق نه دی پاتې شوی ټلویزیون ځکه لایک کوم چې ټلویزیون مطلب د ټلویزیون مطلب دا چې جوخت نه کتل ټلویزیون ستاسو فیملی تاسو په فیملی کې چې ویورشپ انسټډ اف فلم لاین د پی ټی وی دغه شهرت چې ډېر زیات دی او بالکل رجسټریشن د پی ټی وی ډېر ښه دی لکه تاسو رجسټر کوئ په خلکو کې فلم تاسو نه رجسټر کوئ فلم لکه د شان په شان چې د نشان خطای نور وخت لګیا نه کېږي جوړ کېږي یعنې فلم بس دغه نشته صحیح خبره ټي وي بیا دا چې لږ غریبي زه په ډول کوم نو ما پسې دا سی ډي ورکړه نشته باندې ما فینیره بس موږ یو ټیلی فلم جوړو او ته پکې هیرو انسپکټر یې پکې تاسو پکې راځي کینیا او څلور باندې د ما په یو سال یې د ما ته راوړل په ځای راځي چې مته په ټیلی فلم جوړو او چلای و تاسو چې ویډیو په یو نه دي او په څه ویډیو کنه نور سټیشن په نه دا سندور دا خبره کوم جی جی 98 to 2000 نو ما کوم چینل بنا چینل بنا او وزدا سي دا هر څه کوي خلک چې دکان ورولې سي دکان کې په کوم ځای ته چاره غواړي تاسو دې ته باندې وګورئ نه هڅه کوي دا څه شي دی یاره ودا څه وګورئ چې دا فلم بچي ero mezei para plaque carne con tierra che becciare io ma riesce di che non veda sai una cosa ma sempre bene detta solo che c'è quello a le piavi di allo farmi claro al bastante claro me jangi jangi di lo faccio di anche di che ci viaja per un viaggio anche questo me jangi di او جاګیر بالکل هغه ځای بیا ونیو da si mi vuole giù انا خو هغه بغیر بیا چا سیډي لکه زه سټیج کوم تھیټر کوم تماشا ریډیو کوم تماشا زه پی ټی وی کوم ډیفرنٹ چینلز کوم زه کوم چې زه فریلانس یم کماله پی ټی وی کار کوي زه کوم کماله ریډیو کار کوي زه کوم کماله ام ټی وی کار کوي زه کوم ماله چې څو کار کوي زه کوم څه دا ما کار صحیح بالکل چې کوم کار زه کولی شم او کومه نه بخو کوم او چې نشم کولی او کومه نو خبره نه کوم څه نه کوم بالکل جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته ما ویلي کنه چې دا
هغه ستوري دي چې د دې نه به دننه موږ خبرې راوباسو هغه خبرې تاسو اوس ورو فیل کوئ تاسو ګورئ که نه اخلو یو وړه غونډه کې دمه د دمې نه بس بیا راځو که خیر تاسو سره به توحیدالله قریشي صاحب ډېرې خبرې کوي ټیک ده که نه موږ سره اوسئ ګرانو کتونکو ایم ټي وي ستاسو دپاره راوړي پروګرام مشالونه او په دې پروګرام کې به راوړو مونږه ستاسو لپاره د پښتنو هنرمندانو او اداکارانو سره خوندورې مرکې چاته ټماټر او چاته ټیپر او چاته سودا استادان ورته نمونه اخلي نو دومره ورانو وړو سره ستاسو زندګي څنګه تېرېږي زیات کار هم په څه باندې کړی طنز و مزاح باندې مو زیات کار کړی دی سنجیده کار مو زیات کړی دی زیم خان د زمانې د مې مال شته نه دانې هغه هم داسې هیټ شو اوه متل جوړ شوی متل چې جوړ شوی پرونه به زموږ کلي کې څوک لګي وایي زیم خان د زمانې نه مې مال شته نه دانې اجي ګرانو کتونکو په دې خپرونه کې به موږ د دغه فنکارانو او دغه هنرمندانو سره کوو د هغوی په ذاتي ژوند باندې خبرې اترې غریب ما لکه بس مې دومره وړوکې بحران ګاډی را سره و ګاډی مې خرڅ کړو ټیکټ مې واخیست د چارسدې په هسپتال کې نوکرم یم 4 میاشتې مې پاتې شوې په نوکرۍ کې نو بس کاریسته به الوتي به لکه دا وټلینګ ماته داسې و چې زما د دوبي خرچه زما د خوراک څښاک زما د اوسېدو هغه ټوله څه په هغې باندې وه زما ژوند خو ټول د چارسدې په هسپتال کې تېر شوی دی یعنی زما پلار هغې هسپتال کې مالي و او مونږ هلته کې پیدایش هم زما هلته شوي زما واده زما بچي ټول په هسپتال کې شوي جګرانو کتونکو په دې پروګرام مشالونه کې به مونږ تاسو ته ښایو چې د دغه هنرمندانو او د دغه فنکارانو د فني سفر آغاز څنګه و او د هغوی دغه فني سفر څنګه تېر شوی دلته کې محسوس د ما د پروډوسر ویلي چې راشه او کم عمر هم داسې ایکټینګ له راغلی یم ایکټینګ له راغلی یم نو هغوی ما ته چې نه ته دننه نه شي تللی ولې نه شم تللی شاباش او چې داسې یو به مې داسې و دا بل به مې داسې کړ نو به مې دا بل به مې داسې کېښوده ټوله شپه به زما د لاسونه به خوشو په سوکانو ډېر ښه او د دې شوبز د وجې د لاسه ما نوره نوکري نه شوه کولی که چېرته به نوکر شوم یا سرکاري هلته ما پسې د ډرامې اطلاع راغله نو ما به هغه نوکري په ځای پرېښود او زه به ټلویزیون ته ټلویزیون ته مې منډې ووهلې د هغې په وجه ما نه ډېرې نوکرۍ تللي دي قرار دي دلدار دي یار دي مده او تیار پښتو ده جی ګرانو کتونکو په دې پروګرام کې به تاسو ګورئ او اورئ خوندور ګپ شپ او د دې سره سره تاوده او ګرماګرم بحثونه چې تنګي د تلونو اوس یو سړی ناست دی د هسپتال نه بار ناست دی او یو خبره کوي ما چوې چنده روپۍ تانې سالورني هلکه زه په ډرامه کې رالم اوی انتظار ډرامه په ټول کلي کې بس یو تم بلنو چې مې والي وي اوس خو ستا زوی مالدار شو 3 کروڑ روپۍ راکړي خو زموږ فنکاران چې کوم دي نو هغوی عمرونه هم پټوي لکه زموږ د خویندو په مثال ما خو په ځان شک راغی جوړې زم خورې ما نو چېرې منګي دی دې کې د اواز رښتیا ښایسته کېږي ښایسته کېږي چې بیا هلکه اواز دې ښایسته شوی خو ځان ساته چې څوک دله رانجه درځي نیله دیله نو اوس دې کې پته نه لګي چې نیله کومه یو دیله کومه یو ما د اکثر سراج وي نیله څوک ته دیله څوک ته ما ورته نیله وتې او دیله به زه ګرانو پښتنو وروڼو دا هر څه به تاسو ګورئ په ایم ټلویزیون بردار د فیسبوک په لار او د یوټیوب په لار جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا اوس زموږ مرکه د محمد توحیدالله قریشي صاحب سره روانه ده ډېره ښایسته ښایسته خبرې یو څوک چې ما تاسو ته ویلي چې د دې نه به هغه خبرې موږ راوباسو که خیر یې چې هغه تاسو په ډرامه کې اورېدلي او نه هم چېرته په انټرویانو کې کتلي زموږ کوشش هم دغه دی چې د دې نه هغه پټې خبرې موږ راوباسو دوی هغه سیکرټ هغه چې کوم رازونه دي چې هغه موږ راڅرګند کړو تاسو ته یې رامخې ته قریشي
قریشي صاحب سره ډېرې ښایسته خبرې روانې دي څه پوښتنې یو څو دې پاتې دي مختصر قریشي صاحب دا راته ووایي چې ستاسو پې ټي وي چې کوم دی که نه زموږ د پاکستان ټلویزیون د دې نه څومره هغه پورې تاسو مطمئن یئ د دې د پیمنټ نه تاسو مطمئن یئ د دې د کار نه تاسو مطمئن یئ जी नहीं मुखलिसा पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन मुतालिक तاسو دا اوس په چې مطمئن یم نو کنيما زبردست دغه ما چې زموږ پاکستان ټلویزیون کارپوریشن چې دا یو اکیډمي ده دا یو ډېر غټه اکیډمي ده او دا ډېر ښه پی ماستر دی لکه چې نورو چینلو سره موږ کار کوو ټراول چینلز کې موږ کار کوو هغې چینل سره چې ستاسو کې زموږ ضرورت موږ راوړو موږ ضرورت کار خو د پیمنټ حوالې سره که تاسو وګورئ نو لکه موږ د یو اپیسوډ چې څونه پیمنټ راکوي په ټي وي د یو اپیسوډ هغه هلته کې هغې موږ ته په یو سیریز کې پوره د دیارلسو قسطونو چې څونه پیسې موږ بار اخلو نو هغه زموږ د پی ټي وي چې دی د یو قسط پیسې جوړېږي نو په دغه هکله چې دی نو دا پی ټي وي چې د ګورمنټ اداره ده او مستحکمه اداره ده نو موږ لکه نور حالاتو کې چې وګورئ فیسلیټیز هم ورسره شته ځکه چې دا مستحکم اداره ده د سرکار خپل اداره نو ډېر ښه دله مطمئن یو او سره دې کامیابه کړي نور څه دې پکې ښیي اخري زه دا د خدای لږ شکر تاسو مطمئن یې پی ټي وي نه بله خبره ده چې هغه وخت پی ټي وي کوم وخت چې تاسو راغلي وو په سټارټ کې اوس پی ټي وي 2017 دی څه فرق ده څه ډفرنس تاسو څه محسوس جی کله چې موږ کار کولو پی ټي وي کې یعنې دا زوړ خبره به وکړم نو هغه ډېر زیات ښه وخت او پخوا به دا وه چې یو چینل به پی ټي وي نو هفته هفته به خلکو ډرامې ته انتظار کولو هغه وخت کې کار هم ډېر و خو ورسره اداکاران هم ډېر لکه چې یو چینل به طرف ته څه کار نو پخوا به ډرامه وه او اوس ډرامې ډرامه خو ختمه شوه لکه پخوا به دا وه چې موږ به 3 ورځې ریهرسلې کولې او 3 ورځې ریهرسل نه پس موږ هم په څلورمه ورځ دغه ته رالو سیټ ته رالو هغه سیټ باندې به اول موږ ډي آر کوو یعنې ډایلاګ ریهرسل بیا به پې سي آر شو یعنې کیمرا ریهرسل بیا به چې کله هغه پروډیوسر زموږ ریکارډینګ کولو ټیک به یې کولو موږ به یې تپوس کړو چې هلکه تاسو تیار یې زه ټیک کړم نو که مونږ به تیار مونږ ورته جي بلکل چې تاسو ټیک وکړئ او که مونږ به تیار نه جي بس یو ځلې بیا وکړئ سي آر وکړئ بیا وکړئ ټیک نو هغه حساب سره بیا لکه چې هغه کوم ټیک مونږ کوو نو په ون ګو کې وشو ځکه به کېده چې پای باندې بخاري کېده نو هغه خواري وه نو ډرامه هم ښه وه اوس ډرامې دي نو اوس خو خواري نشته ما ته نن ټلیفون کوي پروډیوسر یا توحید ته راشه ستا ریکارډینګ دی حاجي څه قسم کرکټر دی یا ته به دا داسې یو سیټ شانتې کې ته چلو که داسې یو 2-3 پتلونه راوړه او شوټونه راوړه او بس ته راشه ستا ریکارډینګ دی ښه جي بس زه ته راغلم ټیک شو زه لاړم په سیټ پروډیوسر راته وایي لیپټاپ درته م راغی یا ورغلم سر هغه سکرپټ راکړي چې به وګورم سکرپټ او یار هغه خو هغه دا رایټر لیکي هغه ناست دی ته کښېنه دغه اوبه م وڅښه او دا رایټر ستاسې لیکي نو بیا نو ښه اوس رایټر لیکي بیا به یې ماله راکوي وایي دا سین کوم دی نه په ستاسو ریکارډینګ کوو ښه نو بیا به زه څه تیاری کوم څه به خو دا دی چې اوس هغه کار کولو سره راپرده دومره اکسپیرینس وشي چې هغه بس مونږ یو ځل ریډینګ وکړو او بس هغه ریډینګ سره سره یې مونږ کنسیو کوو نو بیا کنسیو کوو وی کوو نو بس ټیک ته کار روان دی او ښه روان دی ښه جي ښه بلکل ګرانو کتونکو تاسو وکتل که نه چې هغه پی ټي وي کې او دې پی ټي وي کې څومره فرق دی هغه وخت کې به سکرپټ خلکو به ریهرسلې کولې اوس چې کوم دی نو قریشي صاحب ویل چې بس سکرپټ لیکي او موږ ناست یو انتظار کوو چې دوی کله به ډایلاګ لیکي موږ به یې وایو پر فن کوو ډېره لا قریشي صاحب دا راته وایي چې تاسو د پی ټي وي لکه مطلب پی ټي وي خلک خو داسې څومره اکټران چې دي هغې خو ډېر زیات مشهور دي اوس خو بلا چینل یې رالي څوک یې ګوري یې نه ګوري خو بهرحال پی ټي وي ډېر بهترین یو داسې چینل دی چې سرکاري اداره ده او خلکو له پهچان ورکړي خلکو له یو نوم ورکړي کله کله چې مارکیټ ته لاړ شي یا چېرته داسې واده ښادۍ له لاړ شي کلي ته یا خپل علاقه کې نو خلک هم تنګوي که نه څه محسوسوي جی مخلصه ډېر ښکلی تپوس کوي یعنې تاسو دا تپوس وکړه چې یاره اوس تاسو ته کلي ته لاړ شئ یو ځای ته بل ځای ته نو خلک هم تنګوي که نه هم تنګوي یعنې خلک هم پېژني او که نه پېژني مقصد به دا ووایو زه تاسو ته یو خبره کوم چې پخوا به داسې وه چې موږ ډرامه وکړه که نه
نو تر یوې میاشت پورې هغه ډرامه به موږ لکه خلکو به ویلې چې دا هغه ډرامه کې چې راغله دا هغه فلان کې دا هغه فلان کې ټیک ده نن موږ خلکو ته وایو چې زه ټي وي کې کار ها یاره زه خو ټي وي نه ګورم یاره خفه نه شې ته کوم ټي وي کې راځې مې چې زه کله نیشنل کې راشم کله سوني کې راشم بل کار کې یو کې راځم زه ټي وي اداکار یم جي نو لکه دا ځکه زه وایم چې دا لږ زموږ پہچان ختم شو او کار ختم شو نه خلک دونه مصروفه شو چینلې دومره ډېرې زیاتې رالې چې تاسو ناست یې او ټک 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 د دنیا د هر ګوټه پرې راتاو شئ نو زه دا وایم چې چینلې ډېرې شوې نو ویورشپ ختم شو ختم داسې شو چې تاسو چې یو چینل ګورئ یو چینل تاسو ډېر خوند درکوي هغه ګورئ پکې کمرشل رالو نو زموږ د خلکو خو دا کمزوري ده چې کمرشل موږ نشو برداشت کوو موږ چې هر تسلسل کې یو شی روان یې هغه ګورو ټیک ده کمرشل را تاسو سویچ ورکړو بل سویچ ته لاړئ بل سیټر مو خوښ نشو بل ته لاړئ بل ته لاړئ چینل چینج کوئ چې واپس کوم چینل ته راځئ چې کوم تاسو کتلو هغه پروګرام ختم وي تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو څه وکتل ویورشپ ختم شو که نه هغه تسلسل ختم شو نو لکه پهچان خو خلک به مو ستنې موږ خلکو ته ښکلوي چې زه یې ډرامو کې کار کوم قریشي صاحب ډېر زبردست اوس تاسو په خپله خپل انټروډکشن خلکو سره کوئ ډایرکټر یې نه دي ښه دا راته ووایئ چې خبرې خو د خندا روانې دي غوسه درځي غوسه ولې نه راځي غوسه خو ګوره په هر غلط کار باندې هر چا له غوسه ورځي خو زه خو یم چې چا له غوسه ورځي مطلب چا له غوسه ورشي نو بس هغه استغفر کوي ګیلاس ګیلاس بس قرار یې سره دې دې کوم څه کوي یو نو غوسه خو خامخا به درځي او صبر خشي چې څومره ونه کې د غوسه نه ته به پیدا کې چې ګرانو کتونکو تاسو ګورئ که نه توحید الله قریشي صاحب دومره ما تاسو سټارټ کې وایي دومره ښکلی انسان دی دومره ښایسته اخلاق خدای پاک ورکړي چې هغه د غوسې خبره به ګران هم په خندا کوي نو دې نه به تاسو اندازه لګولي چې ده به خدای دې ونه ورولي غوسه خو کوم داسې خصیص دی غوسې نه مو الله ساته قریشي صاحب په پرایویټ چینلز نن سبا لکه مطلب زموږ خیبر ټلویزیون شو یا پښتون شو د پښتو چینلې دي نن سبا نور هم ډېر را روانې دي سباوون دی یو دی بل دی د دغې نه او د پي ټي وي د دې کې څه ډفرنس دی او د دغې نه متاثر یې که نه یې لکه تاسو وایئ چې د پي ټي وي یا د پرایویټ چینل هغه موازنه یادوي هغه یادوي نو بس زه ورته په ټوټو کې وایم چې پي ټي وي مور ده دا نورې بچي ټیک ده دا زه ځکه وایم چې اوس هم اته دې زموږ د پي ټي وي ډرامې چې دي که نه هغه په HFU کې په ټاپ باندې دي بلکې د دنیا په ډېرو ملکونو کې زموږ د پاکستان ټلویزیون کارپوریشن ډرامې چې اوس هم ډېرې کېږي دا د نورو ملکونو ته ځي هلته بیا هغوی ټریننګ کوي هلته هغوی ته خپلو کیرمنانو په هغې باندې ټیچینګ کوي ورته ښایي چې خلک ډرامې داسې جوړوي لکه زموږ د پاکستان ډرامه د انډیا مومي فلم کې موږ مومي ټیک ده ځکه زموږ لکه زه به په ګډ کې به یو خبره وکړم د دنیا د ټول نه غټه انډسټري چې د فلم انډسټري هغه هالیوډ دی امریکا کې ده زم نمبر ورپسې هالیوډ دی لکه بھارت هغه انډیا ده زموږ چې ده که نه دا هالیوډ دی تش لرګی دی په دې کې څه نشته هالیوډ اورئ نو مقصد دا ده ما د دې دپاره وویل چې کوم یو اشاره لکه کوم وخت و که نه کله به چې د پاکستان فلمونه جوړېدل نو یقین وساتئ چې زموږ د پاکستان دومره فلم که نه هغه دوه فلمونه چې انډیا به کاپي کول هغه وخت کې زموږ فلم انډسټري ورته انډیا فلم انډسټري یو شان پیرل روان ټیک ده اوس انډیا لاړه خو هالیوډ ته کوم ځای ته لاړه نو زموږ انډیا چې ده دا کمپیټ کوي د دې لکه ښه کوالټي ده اوس هم زموږ پوهه لکه تاسو پرایویټ چینلز کې وګورئ که نه چې کوم ښه چینل دي ښې ډرامې دي زه به د چینل نوم ځکه نه اخلم چې دا مې یو پرایویټ چینل دی نو د یو چینل پلیټفارم د بل چینل هغه نوم نشم اخیستی دا هسې لکه ښه خبره نه خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې کومو ډرامو کې تاسو ته د پي ټي وي هغه انګ ښکاري دغې به د پي ټي وي هغه زوړ لاکي چې کوم ریټایر شوي د پي ټي وي نه او هغه کریم لار چې کوم دی هغه یو چینل نیولی دی او د هغه چینل ډرامې هم خلک خوښوي ټیک ده او هغه ډرامې ډېرې ښه زموږ لکه اوسمهال پېښور ټي وي یا فلم پېښور ټي وي په داسې وخت کې ډرامې کړي دي او کوشش هم دغه دی چې یو کار ته کوي چې په ښه طریقې ښه شیان سره وکړي نو چې خلک یې ستاینه بلکل جي او لکه داسې ده چې
د پی ټي وي لکه جازب سهیل صاحب شو صلاحالدین لالا شو داسې خلک هغوی چې کوم دي لکه پوهان دا استادان دي استادان هغوی راغلل دغه چینلو ته نو چې ظاهر چې هغوی کار کوي به ډېر ښایسته کاري ډېر لکه ګورئ چې اوس لکه تاسو ګورئ صلاحالدین لالا صلاحالدین لالا چېرته پېرته اکیډمي ده بالکل ته جنې دا ناډن سړی دا ناپوه سړی دا د ډرامې هغه زه یم چې شکسپیر چې څه شی سوچ کړی و که نه نو صلاحالدین لالا چې دی نو په هغې کې هغه مخه حساب سره هغه د هغه پیپ ما خو صلاحالدین لالا سره ډېر کار کړی دی ډرامه کې د هغې چې کوم ما انداز کتلی دی هغه دا چې په سکرپټ باندې هغې ځان ته پوره پلان لیکي هر یو شی په باقاعده طریقې سره هغې هغه چې په هغه پلانینګ سره ډرامه بالکل چې بالکل دې کې شک نه پروفیسر صاحب ټول عمر ما هم څومره تاسو لیدلي یو ګټه کې مې لیدلي وجه نه اوس خو ګټه چې شی مخکې به مې ګیره مخکې به مې شیف کول نو ګټه یو شی مخکې که دغه و نو ستاسو به برید وي که نه هغه به هغه ده چې اوس که تاسو ګیره اوس به مړه وایي چې اوس چې هر وخت په یو حال وي نو بیا وګڼي چې انسان دی نو کله څنګه خو کله څنګه نه یو موږ مستقل مزاج یو لکه موږ زه یم چې زما دا کوم ګټ اپ اوس دی دغه زما په ډرامو کې دی نو زما په ریکګنیشن کې به اساني خلکو ما به ایزیلی ریکګنایز کړي چې وایي دا که زه مختلف ګټ اپ عام لایف کې چینج کوم نو خلک به ما پېژني خو په ما به اول سوچ کوي چې دا افغانۍ ده مړه هغه خو داسې ویښتون ده هغه خو داسې ده نو ځکه یو شان ته ښایي 79 کې چې کله تاسو پی ټي وي ته راغلئ دغه وخت کې زموږ چونکې تعلق د پښتنو خاندانونو سره دی پښتنو علاقو کې اوسېږو د فیملي طرف نه د مور پلار طرف نه د ترونو ماماګانو طرف نه داسې څه خبره وه او داسې دغه و چې لکه زموږ په فیملي کې اکټر داسې نو لکه نور څوک زما هغې باندې ډېر وخته پورې لکه زه یوازې ما اکټینګ کولو زما مور خپلواکي هغه د دې شروع کې ډېره مخالف هم وه چې ته خپل سبق وایه تعلیم کوه دغه کوه نوکري کوه دغه هم شوق دې کوی لکه داسې نه کوله خو بیا وروسته چې هغې زما کار وکتلو بیا زما سره چې وګرځېده هغه رسپکټ وکتل نو بیا هغه پخپله پوه شو چې یاره دې کې درته نقصان نه دی بلکې فایده یې ده نو هغه بیا به د هغې د وجې زما کار کې نو ځواب یې بیا خوله چې کله به داسې څه ډېر دغه د خفګان سینونه به خپله هم ژړېدل حالانکې زه به در خوا کې ناست وم بیا پوه کړم خو دا دې ناست خو دا فیلینګز بهر ملکونو ته بهر ملکونو ته سعودي عرب ته تللی یم بحرین ته په دې شوبز شوبز ما بهر نه دی کړی زه بای پروفیشن لکه نن سبا چې کوم سټیج زموږ د پښتنو ښایو خلکو ته نه هغسې ما نه دی کړی زه ما لکه بای پروفیشن لوجسټیشن یم لوجسټکس پروکیورمنټ دا زما دغه دی ویرهاوزینګ سټور کیپینګ که نه دا زما پروفیشن دی او د اکټینګ چې دی نو دا ما از شوق د هابي ورته وایي ما ټول نور څه جاب کړی پښتون څنګه پښتون خو داسې قوم دی چې د تعریفونو لفظونه ته ګورې په سمندر کې به ورته نه میلاوي پښتون ښه دی چې بار میلاوي بلکې پښتون ښه نه دی پښتون ډېر ښه دی ماشاءالله ماشاءالله پولیس درته و چې شعر او شاعرۍ سره علاقه لرئ شعر سره مې شوق شته او شاعرۍ سره مې شوق دی یو شعر او شاعران مې خوښ دي او چې ته فنکار یم د ذوق او د شوق خو به خامخا بیا خیال ساتې نو او شاعري مې خوښه ده خو کولی نه شم راځي نه راله خو دا چې په رستو کې وایي چې اورم نو خوښه ما ستاسو نه یو انټرویو کې یو سندره اورېدلې وه چې ډېره مشهوره ده زموږ په پښتنو کې ګل مې په زلفو زه غواړم چې د ایم ټي وي کتونکي تاسو ګوري چې ستاسو دغه یو رازم څرګند شي کوشش به کوم نه خو ډېر وخت شو لکه دغه موسیقي خو ډېر ګران کار دی دا خو لکه عام اکټینګ به زه وایم چې اسان دی جست پوسچر نه به ته کار والي د سټریس اسپاسز نه به کار والي فیس ایکسپریشن نه به کار والي خو موسیقي داسې شی دی چې د تبلیغ د بیټ دی که نه سم سم چې ته سم نیسې نو ستا به ګرانه سمه ایسم نشته ليه بسرعة كل بزلفو باندې قطار دی كل بزلفو باندې قطار دی
वाला बांधे महबूबा गुल अनार दी तोबा तोबा गुल्ली पजुल्फो नंदे आईना मस्तानी वाले नंदे आईना मस्तानी वाले शिनकी खालू नदी पमकवाले चार दी तोबा तोबा गुल्ली पजुल्फो बांधे कतार दी वाला बांधे महबूबा गुल अनार दी तोबा तोबा गुल्ली पजुल्फो ډېر زبردست تاسو یو خبره کوم مخلص دا غانې چې ده کنه بیا چې تاسو سره په دې کې سنگت وي کنه یعنی طبله هارمونیم اورکسټرا بالکل دا تا یو سپورټ درکوي لکه سړي ولا به سوري هغه په پټي کې نه عام سندرغاړي زموږ دي زیاتره به سوري بل دا چې دا اکثر به تاسو دا نالیک باجمار ني نالیک باجمار ته ځکه چې د شاعري نو ورزي کنه کوم ځای کې د خطا کیږي انت خپل आवाज وکړي د باجه واچي دي خطیس کې اوه زه دا وایي چې د سوي خو هغه زه کومه خلک جواب کوي تاسو بالکل د هارمونیم خبره مو کړه هغه دلته زموږ د خوشقسمتي خلکو کتل هارمونیم مشته نو په دې یو کومه داسې د بزل په کې مو وره کدا سي د هارمونیم سره سوینو هارمونیم سره هارمونیم باندې کوشش وکړو د وخت ډېر زیات شوی د پریکټس نو په اودیو اوبله خو یا دا اعظم صاحب زما ډېر زیات وخت زموږ د ټول ډېر زیات وخت شاعر او زما زیات تر چې دی نو د هغوی کلامونه خوښ دي او د خیال الله زکه زما یو صاحب خیر محمد زما روحاني استاد دی یعنی هغوی نمونه هغه ته ما کتلي یم ما ځای باندې ماشاءالله د هغوی یو هغه به ته ووایم
ډېر زبردست غوړه خپلې یا خاص کر د دې هارمونیم سره आवाज او د هغې سور لی او تال دا کمال دی ډېر زبردست ګرانو کتونکو زما خبره به اوس تاسو ته رښتیا ښکاره شوي چې وایي ما چې څه د دې متعلق ویلي چې دې له خدای پاک اواز هم ډېر مزېدار ورکړی بیا د هارمونیم سره وینا کول داسې ګپ نه دی دا ډېر ګران کار دی بیا د هارمونیم په صحیح طریقه باندې غږول هغه کنټرول کول داسې ګوتې خو به بې زم کېدم او مطلب څنګه چې دوی ویلې که نه نو هغه شان د ډېر ګران کار دی ویلډن یا ډېر زبردست لکه ګوره جي ګران کار هر هغه کار ګران دی چې تاسو نه کوئ صحیح او چې کله بیا تاسو کوئ او بیا هغې کې ورسره ستاسو پریکټس کېږي نو هر ګران کار اسان شي ژوند تېر شو روان دی تېرېږي په ټي وي کې هم ډېر کار وکړو په سټیج هم تاسو ډېر کار کړی په نورو چینلو باندې تاسو کړي دي کوم یو داسې یو کرکټر ستاسو په زړه کې دی چې نه یو ارمان دی چې تاسو کوم یا مې را کړی دی مخلص کرکټر خو مو ډېرې زیاتې کړي دي خو ارمانونه هم ډېر خو یې پوره کړي دي لکه ارمانونه مې رسېدلي دي پکې اوس شپږ دېرش کاله ما وویلې څومره ځل تېر شو یعنې 36 نو شپږ دېرش کاله زما په دې شو بس کې شو چې زه د ګیم کار کوم نو په دې کې به داسې یو کرکټر نه چې ما نه کړی او زما هر هغه کرکټر چې دی ما لپاره چیلنجینګ کرکټر دی کوم چې زه پوهېږم یعنې نن زه کوم یو کرکټر کوم که نه دا ما لپاره سخت دی چې ما نه دی کړی چې زه یې وکړم ما ته دا ډېر اسان شو نو اکټر ته هر نوی کرکټر هر نوی سین بلکل بچی ما د خدای فلمونه دي اوسې غټ دي مشهوره ماشین او MSc statistics کوي ډېر ښه ماشاءالله بل څه کوم سیکنډ ایئر پری میډیکل ډېر خبرې خو نورې هم ډېرې زیاتې دي تپوسونه ډېر زیات دي خو په اخره کې دا راته ووایي چې کوم زموږ د MTV کوم ملګري تاسو ګوري هغوی دپاره به څه میسیج ورکوئ د هغوی دپاره زما میسیج دا دی چې تاسو کوم کار هم کوئ د زړه نه کوئ د زړه په اخلاص سره کوئ ځکه چې هر کار انسان د زړه نه کوي هغه کار ښه کېږي او هغه ټیک کېږي ځکه چې دا کور د الله دی الله پاک دومره لوی دی چې په پوره جهان کې نه ځایږي خو که ځایږي د انسان په نونه باندې په زړه کې ځایږي نو چې دا زړه ستاسو صفایي د دې نه تاسو کار کوئ د چا زړه نه ازاروئ چا ته تکلیف ضرر نه ورکوئ او محنت کوئ نو محنت کې
برکت دی او هغې کې عظمت هم دی هغې کې هر څه هست دي الله پاک تاسو له خامخا ستاسو د محنت صله درکوي خو تاسو چې صرف دومره چې په الله باندې یقین وساتئ په خپل دغه باندې کار باندې بروسه وساتئ او تاسو په دې اعتماد سره کوئ یاره دا زه کار کوم او دې کې داسې څه کار نشته چې په هغې باندې الله ناراضه کېږي یا داسې څه دغه نشته چې هغه زما لپاره ټیک نه دي یعنې دا د بهترۍ سوچ دی د بهترۍ کار کوئ همیشه دا سوچ کوئ همیشه دا انفرادي مه کوئ اجتماعي کوئ نو چې کله تاسو اجتماعي کار کوئ اجتماعي سوچ کوئ اجتماعي خبره کوئ هغه خبره کې وځلي ځکه چې د جمع خپلي برکت دی د ځان لمونځ خپلې برکت دی ته چې جمع کوې هر سره جمع کوې او ته چې ځان لمونځ کوې نو ځان لمونځ کوې مقصد ما تاسو ته مثال نماځه درکړو د هغې لپاره مې درکړو موږ مسلمانان یو موږ چې کوم کار کوو په هغې کې به د الله رضا لاول خپله رضا ورته کوي خپلې چې الله پاک زموږ په کوم کار رضا کېږي او خوشحالېږي او موږ د خدمت خلق نه کار کوو د جذبې نه کار کوو په دې جهان باندې که انسان راغلی ځای به بل انسان ته کار نه کوي او که چېرې موږ دا سوچ وکړو په دغې نظریه باندې موږ کارونه کوو نو الله پاک به زموږ کارونه همیشه له کامیابه ساتي او چېرې موږ د مشکلات په دغې لاره کې نه راځي نو ایله لرم چې زما دا خبرې به کېدای شي ستاسو زموږ ته پرېږدي ډېره زیاته مننه تولیده قریشي صاحب چې بیا ستاسو د زړه د کومې نه مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ موږ ټایم راکړ ډسکور موږ ستاسو موږ خرابې کړلې موږ دغه د اوس کې لیدم روانې ستاسو ریکارډینګ هم دی خو بهرحال وایي چې زما یو غزل څو شعرونه دي تاسو ته ډالۍ کوم چې زه خو ګل نه شم برخه نه شم سهار دې نه کړم لکه زعفران ګل دې ژر کړم خو سر دې نه کړم او په جنت خیزه نظرونو برخه ورلاریا رانجه دې کړم د خپلو سترګو خو نظر دې نه کړم او زه د ښکلا د دنیا هغه کوی قاف یم چې څومره راوختې مخلصه ورستر دې نه کړم ګرانو کتونکو د دې مثال بالکل دا کوی قاف مونږ ته موږ ډېر وروختو خو بیا هم لا سر کړی نه دی خو بیا چېرته د زندګي میلاو شوه انشاءالله قریشي صاحب سره بیا چېرته ډېرې خبرې وکړو یو جهان مننه ستاسو او ستاسو هم یو جهان مننه چې موږ برداشت کوئ موږ ګورئ زموږ پروګرام مشالونه انشاءالله بل ځل که خیري به بیا د یو نوي مېلمه سره د یو نوي ستوري سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو ستاسو ټول یو جهان مننه